سلامونه خوږو لیدونکو، نن در سره هغه مهم معلومات شریکوم په کوم کې چې زیاتره ښځې نارینه خوښوي. ویډیو ډیره ښکلې ده، تمه ده تر پای یې وګورئ او زما چینل در سره حتما سبسکرایب کړئ. څرنګه چې پوهانو د ښځو دنده د نارینه‌و اخلاق روزنه ګڼلې، له همدې امله جنکۍ هغه هلک زیات خوښوي چې خوش طبیعته وي. هندي د نفسیاتو جنسیاتو پوهې ډاکټرې سونیا پانډې په خپل کتاب د ښځو نفسیاتي کمزوري کې لیکلي دي چې خوش طبیعتي د ښځو کمزوري ده او له دغې کمزورۍ څخه هغه نارینه ګټه اخیستی شي چې د بالغېدو له پیله یې د خوش طبیعتۍ ماده ترلاسه کړې وي. هسې خو د هر چا په ژوندانه کې خوش طبیعتي ډیره ضروري ده، خو هغه څوک چې مین وي ډیر ژر یې د بري پر لور بیایي. خو اوس اصلي ټکي ته چې له خوش طبیعتۍ څخه موخه دا نه ده چې هره خبره دې په خندا وشي یا تل ټوکې او مسخرې وکړي، بلکې خبرې او غږېدا په داسې هنر او ښکلي انداز ترسره کړئ چې نه د چا زړه ازار شي او نه غندنه وشي.